کتونکو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې پوره 19 کاله پس په ضلع مومند کې په لرې پرتو سیمو غرونو باندې بلکې په اوارو باندې داسې واوره شروع ده چې دا ستاسو د وړاندې ده چې دا په دویم ځل باندې پوره 19 کاله پس دا واوره وشوه. دلته موږ سره د دې ځای اوسېدونکي دي، د دوی نه معلومات کوو چې څه وایي دې حوالې سره جي. دلته په 19 کاله بعد دا واوره شروع ده یخنۍ کې. د مشرق ټي وي نه ډېره مننه چې دوی دلته راغلل او زمونږ دغه د وطن علاقې دغه یې وکړل. دلته خو لکه دې واورې سره دا لرې پرته سیمه هم ده، خو عظیم دي، په دې کې خو ډېر مشکلات دي. نو څه مشکلات دي خلکو ته به دې واورې نه؟ دلته بس ډېر مشکلات دي. دلته آبادي کچه ده، ټوله واوره ډېره په دغه سره روانه ده. نو چې دا زیاته شي نو کمرې هم را پرېوځي او ډېر بورانې کوي. آبادي کچه ده لکه څنګه چې دې ځوانو ویلې چې دلته آبادي کچه ده، همدغسې د رصد سامان هم دی، همدغسې بجلي هم ده، همدغسې سکول اسپتال هم دی، مریض هم پیدا کېدی شي په دې علاقه کې په داسې حالاتو کې. نو آیا حکومتي واکمن به د دې دپاره څه اقدامات کوي؟ چې تاسو ته موږ وویلې چې نن 19 کاله مخکې دلته داسې واوره شوې وه. نو موږ سره د دې علاقې یو مشر ولاړ دی، ملک پیاز خان. د ده نه پوښتنه کوو چې نننۍ ورځ حوالې سره دا څه وایي. تقریبا چې غالبا 40 کال عمر دی، یو 20 کاله 19 کاله مخکې دغه شان یو واوره شوې وه او نن بیا هغه موسم دی. نو ځکه موږ وایو چې هغه مخکینۍ واوره شوې وه، د هغې نه دا 20 کاله په موږ باندې یو داسې تېر شو چې په جنګونو کې تېر شو او ډېر خراب حالات تېر شو. که تاسو وګورئ سیل دپاره دا خلک ځي مري، کالام ته، قاغان، ناران ته ځي. نو الله تعالی هغه رحمت نن موږ باندې په مومند ایجنسۍ کې ورېږي. او زه به دا ووایم چې دا زموږ دا نیتونه صفا شو، امنونه هم ټیک شو. ځکه که دا واورې ته وګورو یو طرف ته د دې ښایست ته وګورو، بل طرف ته د دې کومه کرونده چې شوې ده فصل ته وګورو، نو دا د هغې دپاره یو قدرتي سره د خاوره ده. نو هغې له هم ډېره زیاته فایده ورکوي. او موږ یو د خراب د حالاتو د جنګونو نه راووتو او یو داسې فضا هم وکتله. نو ډېر ښایسته موسم دی او ډېر ښې ځان ته محسوسوو. او الله دې زموږ دا نیت عملونه همدغه شان ته صحیح سلامت ساتي. کتونکو موږ سره یو بل ځوان ولاړ دی، د ده نه پوښتنه کوو چې دومره وخت پس دا واوره شوې ده، څه وایي دی دې حوالې سره جي. شاکر صاحب ستاسو ډېره مننه او یقینا ډېره د خوشحالۍ ورځ ده. تقریبا د 2002 نه زه په سکول کې وم او قریبا یا په 4th یا په 5th کې ما سبق ویلی او هغه ټیم دا واوره شوې وه. اوس الحمدلله بیا وشوله او تقریبا خلک ډېر ناخبره دي ځکه دلته نیټورک لږه مسله ده. خو موږ هم خپل ملګري ډېر خبر کړو څومره کتونکي نو که هغې دې انجوایمنټ له راځي. سنوپال زما په خیال بس دا یو بهترین دغه شروع دی اوس وخت کې سنوپال. او الحمدلله موږ به د الله پاک ډېر شکر ادا کوو او شاکر صاحب ستاسو ډېره شکریه ادا کوو چې رالو او د خلکو رای مو واخیستل. او بله خبره دا ده چې د دې علاقې د ښایست هم چې کوم دی زموږ پښتنو دغه شانتې دنیا ته وښودو. یقینا خلک به دلته چې کوم دی بیا هم راځي او بیا به هم راځي. او الله دې وکړي چې په ملک کې دغه شانته د ټوریزم د سپاټس او یا مطلب داسې دغه وکېږي سنوپالې. نو دې سره چې کوم دی د ملک چې کوم ټوریزم ډپارټمنټ دی هغه سره ښه کېږي او یقینا هغه چې کوم دی په معاشیت کې هم چې کوم دی ډېره غټه کردار ادا کوي. کتونکو تاسو د دې ځای ولس خبرې واورېدلې، وایي چې دا پوره 20 کاله پس 19 کاله پس داسې واوره وشوله او د دې واورې ورېدو نه دوی ډېر زیات مطمئن دي. حالانکې دا داسې علاقې وي چې په دې باندې دهشتګردي تېره شوې ده. دلته دې خلکو ډېرې زیاتې قربانۍ ورکړي دي. خو چې کومه اوس مشر یو خبره وکړله چې ګینې نیتونه صفا شو ځکه دغسې حالات شو، نو ممکنه ده که دغسې زمونږ دا نیتونه هم دغسې صفا و نو انشاءالله چې داسې واورې به هم ورېږي، بارانونه به هم ورېږي، بلکې د دې فصلونه چې کوم د ډېره اوږده پرته ځمکه ده دا به غلیم راوباسي جي.